السلام علیکم ورحمت الله ګران لیدونکو زه حضرت رحمان ستاسو د ریاضي مضمون وکړئ زموږ د نن ورځې درس اول ګروپ مطابقت کې غوښتل شوی حد پیدا کول دي اول ګروپ مطابقت عمومي شکل په دې ډول و چې a جمع یا منفي b کل په توان د n دا مطابقت ده که چیرته په دغه مطابقت کې موږ ته ویلي وي چې څوم حد یې راته ویلی چې پیدا کړي یا د یو حد ضریب یې پیدا کړي دا به موږ څنګه پیدا کړو په دې باندې نن غږیږو یو مثال به زه ولیکم چې a جمع b کل په توان دی شپږ دا یو مطابقت دی موږ ته یایي چې تاسو څه وکړئ پنځم حد پیدا کړئ څوک پیدا کړئ پنځم حد پیدا کړئ ټي پنځه پیدا کړئ او دا کوم حد چې موږ نه غوښتئ یو فارمول به اوس دا به څنګه پیدا کړو دې لپاره فارمول داسې ده چې ټي پي مساوي کېږي n د پاسه د r a په توان د n منفي r b په توان د r د دغه فارمول څخه موږ کولی شو څنګه کړو دغه کوم حد چې غوښتی هغه موږ کولی شو پیدا کړو له دغه فارمول څخه نو ګورئ موږ ته یې څه ویلي دي پنځم حد پیدا کړئ نو دلته پي څو ده پنځه ده خو یوه یادونه باید وشي چې دا پي دا مساوي کېږي له r جمع یو سره یعنی r مساوي کېږي د r دې غاړې ته وړم پي r به مساوي شي پي منفي یو پي منفي یو نو ګورئ موږ څوم حد پیدا کوو پنځم حد پیدا کوو نو r به څو راځي r نو ګورئ پي په جای څو وضع کوو پنځه r مساوي کېږي پنځه منفي یو څلور یا په جای به موږ څو وضع کوو څلور ګورئ دې چې ته پام وکړئ دغه برخه چې د موږ سره کومه ده دغه ترکیب ده دا ترکیب د ترکیب فارمول په واسطه حل کولی شو دا خو ساده ده ترکیب فارمول څنګه دی هغه ته هم لږ وګورئ n له پاسه د r مساوي کېږي n فکتوریال پر n منفي r فکتوریال ضرب د r فکتوریال دلته یې ضرب سره بدلېږي دا د ترکیب فارمول ده اوس راځو دغه مثال حل کوو نو زه به داسې ولیکم چې ټي پنځه یعنی پنځم حد دا مساوي کېږي دغه هغه n څو دی موږ سره شپږ او r څو دی موږ سره څلور a په توان دی n منفي r n څو ده شپږ منفي څلور b په توان دی څلور اوس ټي پنځه دلته به درته ولیکم ټي پنځه دا مساوي کېږي شپږ پر له پاسه دی څلور a په توان دی دوه b په توان دی څلور اوس دا برخه به موږ څنګه حل کوو دغه برخه چې دا موږ ته ضریب لاسته راکوي نو دا به موږ دغه ترکیب فارمول باندې حل کوو راځو شپږ د n په ځای څو شپږ د r په ځای څو څلور مساوي کېږي n فکتوریال یعنی شپږ فکتوریال پر n منفي r n منفي r شپږ منفي څلور دوه فکتوریال فکتوریال نه دغه ده دوه فکتوریال ضرب دی r فکتوریال r څو دی موږ سره څلور ضرب دی څلور فکتوریال دا مساوي کېږي شپږ فکتوریال موږ داسې لیکو یعنی فکتوریال معنا د طبیعي عددونو مسلسل ضرب ته یایي نو دا داسې لیکو چې شپږ ضرب پنځه ضرب دی څلور فکتوریال پر دوه فکتوریال دوه ضرب دی یعنی یو ضرب دی څلور فکتوریال خپل لیکم څلور فکتوریال به له څلور فکتوریال سره اختصار سي یو وارې دوه دوه درې وارې دوه شپږ نو درې ضرب پنځه پنځلس نو په نتیجه کې موږ سره ځواب د شپږ په له پاسه د څلور څو ځواب راغی پنځلس نو ټي پنځه یعنی پنځم حد دغه مطابقت مساوي کېږي پنځلس a په توان د دوه b په توان د څلور نو که چېرته همدا فارمول موږ یاد وي او د ترکیب فارمول موږ یاد وي نو موږ کولی شو چې هر حد موږ نه غوښتل شوی وي هغه څنګه کړو پیدا کړو خو یوه خبره باید یادونه دلته وکړم که چېرته دغه علامه منفي وای یعنی موږ ته داسې مثال راکړی شوی چې a منفي b کل په توان دی څلور پنځه هر څو وي که نه دریم حد پیدا کړي څلورم یې پیدا کړي دا به څنګه پیدا کوئ تاسو دې ته وګورئ څوم حد درنه غوښتل شوی ده ګورئ که فرض مثال دریم حد غوښتل شوی درې څو دي جفت دی که تاک دی که نه دریم یعنی که دریم حد غوښتل شوی درې څه دي تاک دي فرض مثال دوم حد پیدا کړي دوم حد دوه څه دي جفت دی
نو تاسو په دغه مطابقت کې دا یاد وساتئ چې کوم حد غوښتل شوی نو په دغه فارمول پیدا کیږي یوازې یو علامه څنګه کوي تغیر کوي که تا حد غوښتل شوی وو نو علامه یې چې ده مثبت ده یعنې دغه د علامه باید فرض مثال څه وي مثبت وي او که چېرته جفت حد غوښتل شوی علامه به یې څه شي منفي وي نو زموږ د نن ورځې درس تر همدې ځایه پورې و